الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. محترم ورونو، نن خبره کو ببارد یو نبوي علاج کی، یو نبوي نسخه ده. دا کم د پیر کم د مولا خپل دم درهنه ده، بلکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل الفاظ دي او دا یقیني دي. علاج د دانی یا زخم یا چچلې شوی زی. عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله به یو انسان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شکایت وکړو ببارد یو چیز کی، یا به بدانه و یا به زخمو، نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل دا مبارکه ګوته دا باندې داسې اشاره وکړه. د دې حدیث راوی سفیان بن عیینه رحمه الله، هغه د خپل ګوته په ځمکه باندې داسې کی خودلا راخکله او به چود کړه او دا دعا یې فرمایله: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. د الله په نوم په برکت سره د دموم، دا زمونږ د ځمکې خاوره ده چې د بعضې کسانو د لاړو سره ملاوه شوې ده او شفا به ورکولی شي په دې سره مریض زمونږ ته په حکم د رب زمونږ سره. دا د دې دعا معنا ده، ترجمه ده. چې کله که دغه ګوتې بسي کومه خاوره نښتې وي، نو دغه خاوره به په دغه دانه یا زخم یا چیچلی شوي زی باندې دا به هغې باندې مږلی شي، نو الله سبحانه وتعالی دغه انسان ته به شفا ورکي په دې سره. يفيض القلب إيمانا ويبقى العقل حيرانا يقول الدهر